السلام علیکم. راځئ نن لږ تفریح وکړو. تاسو په ذهن کې یو عدد انتخاب کړئ. انتخاب هم کا ما ته یې مه وایئ. هر عدد مو چې انتخاب کړی هغه په دوو کې ضرب کړئ یا یې دوه چنده کړئ. په دوو کې مو ضرب کو نتیجه یې څو شوه؟ هر څومره چې شوه شپږ ورسره جمع کړئ. شپږ مو ورسره جمع کړل نتیجه یې څو شوه؟ چې هر څومره شوه اوس یې په دوو تقسیم کړئ. په دوو مو تقسیم کړو نتیجه یې څو شوه؟ نتیجه یې چې هر څومره شوه هغه اولنی عدد چې تاسو په خپل ذهن کې انتخاب کړی و هغه ترې منفي کړئ یا یې کم کړئ. ترې منفي مو کړو نتیجه یې اوس زه تاسو ته دلته ولیکم. نتیجه یې 3 شوه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي الله سپارم.